خبردار د شب برات په شپه باندې و داسې کسان دي چې الله رب العزت داغو مغفرت نه کوي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کثرت سره د الله رب العزت د انسانانو مغفرت کوي، لیکن و کسان داسې دي چې په دې شپه کې هم داغو مغفرت نه کوي. نمبر 1 هغه کس چې کوم د الله رب العزت سره شریک ټهراوي، یعنی هغه شریک کوي، یعنی الله رب العزت نه علاوه چې کوم دی رسول ته مشکل کشا حاجت رواوي، دا شان دي اولیاء ته چې کوم مشکل کشا حاجت رواوي، یا څه قسم د شرکی عقیده لري، نو یاد وساتئ د داسې انسان مغفرت په دې شپه کې نه کیږي. د مور خپل نافرمانه چې کوم کس د مور خپل نافرمانی کې الله رب العزت په دې شپه کې د شب برات په دې شپه کې د داسې انسان مغفرت نه کوي. نو څومره زمونږ ورونه بایګان داسې دي چې هغه د مور خپل چې کوم دی نافرمانی کې مبتلا دي، او بیا هم دا تصور کې چې الله رب العزت په موږ وبخي. یاد وساتئ چې د مور خپل تاسو نافرمانه فل فور تو استغفار وکړئ او د هغه نه معافي وغواړئ. دریم هغه کس ته چې خپل په سینه کې خپل په زړه کې د بل مسلمان ورور لپاره چې کوم دی کینه ساتي، حسد ساتي. دا ډیره عام بیماری ده، خاص کر کې زموږ پښتنو کې چې یو بل مسلمان لږ طریقې کې یا اسی چې کوم دی په زړه کې چې کوم دی دغه لپاره کینه ساتي، او موږ تاسو محسوس کوم نو چې دا چې کوم دی یو ګناه دی، لیکن الله رب عزت دا دومره ناخوخه عمل چې الله رب عزت فرمایي چې کوم انسان په زړه کې خپل د بل مسلمان ورور لپاره کینه ساتي، نو په دې شپه کې ګوره دا غي انسان مغفرت نه کوي. دا شانتي هغه کس چې کوم شراب نشه کوي، شراب کې یا نور داسې نشه کوي چې د هغه وزیر باندې د چې کوم دی په عقل باندې پرده راځي، نو داسې شرابي داسې نشي الله رب عزت په دې شپه کې مغفرت نه کوي. چې کوم عادي شرابي وي، عادي یعنی د شراب عادت جوړ کړل شراب نه پریدي، نو داسې انسان چې کوم دی الله رب عزت په دې شپه کې مغفرت نه کوي. او دغه شانتي قاتل یعنی انسان راولګي بل مسلمان چې کوم دی قتل کوي، نو داسې انسان مغفرت چې کوم دی په دې شپه کې ګوره نه کوي. دا ډېر غټ جرم دی. یو انسان ختمول، یو انسان وجلو، دا یقیني طور پر یو داسې جرم دی چې دا ناقابل معافي جرم دی، نو په دې شپه کې داسې انسان مغفرت نه کوي. دغه شانتي چې کوم کسان چې کوم دی د پاجامه یا پرتوګ وغیرہ دا چې کوم کتره تخنیو ته ویل کېږي، د دې د لاندې چې کوم دی لټکاوي، یعنی پزان بسیرا پنسي راکاږي، داسې انسان چې کوم دی دا الله رب عزت ګوره نه بخي، دا کبیره ګناه ده. دغه شانتي چغل خور، یعنی چې کوم کس چغلي کې دیو نه خبر رالی بل ترسي بل رالی بل ترسي، نو دې ته چغل خوري ویل کېږي. نو الله رب العزت د داسې انسان چې کوم دی مغفرت په دې شپه کې نه کوي.